نننی بیان او داغی خلاصہ د امامي او د لنګوټې په سنت والی او کوشش کوم چې ور سره بل موضوع د دعا بعد سنت متعلق بیان کم. الله جل جلاله دی ماته د صحیح وینا او د عمل توفیق راکي ور سره تاسو ته هم. موږ او تاسو ته الله رب العالمین خوش پیغمبر او رسول رستولی مبعوث کړي په رسالت باندې دا پیغمبر کړي په دی وجه چې موږ او تاسو ته هدایت راشي، موږ او تاسو ته نیک لار راشي، موږ او تاسو ته جنت راشي، موږ او تاسو بچکوي د جهنم څخه او د جهنم د عذابونو څخه. لکه څرنګه چې د قرآن عظیم الشان په احکاماتو باندې عمل کول ذریعه د نجات دی، دغه رقم عمل کول په احادیثو د محمد مصطفی علیه السلام هم ذریعه د نجات دی. ذکر د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اقوال، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم افعال، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت طیبه، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شمائل، دا زموږ تاسې دپاره د زندگی او طرز العمل ده، دا زموږ او ستاسو دپاره د زندگی د تیرولو یو دستور دی، زموږ او تاسو دپاره د زندگی د تیرولو یو منهج ده، زموږ او ستاسو دپاره د زندگی د تیرولو یو طریقې کار ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څه ویل، څه فرمایل، څه اغوستي وه، څه په سر کړي وه، څنګه رفتار یو، څنګه کردار یو، څنګه عادات یو، په خوراک کې، په چاک کې، په رفتار کې، په ناسته کې، په خبرو کې، په وعظ کې، په نصیحت کې، یعنی د رسول الله مبارک د 40 کلنۍ څخه بیا تر 2 کال عمرې پورې چې څومره خواص دي او څومره خاصیتونه دي، الله رب العالمین رسول خوش پیغمبر د محمد مصطفی علیہ السلام صحابه کرامو منو عن لفظ په لفظ سره نقل کړي دي او موږ او تاسو ته را رسولي دي او موږ او تاسو ته بیان کړي دي. داسې یو شی نسته په دنیا کې چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دی کړی وي، صحابه کرام دی نه ځینې نقل کړی، ځکه صحابه کرام سخیان وو. سخا صرف په مال کې نه ده بلکې سخا په علم کې هم ده، چې انسان خپل د علم نشر کې او بل نور انسانانو بل ته ورسوي او نور انسانان ګټه ځینې واخلي او استفاده ځینې وکړي. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په زندگی کې بهترین سنتونو څخه یو سنت عمامه او لنګوټه ده. عمامه او لنګوټه دا سنت ده او سنت مؤکد ده. په عمامه لفظ باندې یو زبر ویل، زیر ویل، پیش ویل کم یو سید؟ علما فرمایي چې عمامه په کسر سره ویل، زیر سره ویل دا سید، یعنی نه عمامه سیده نه عمامه سیده بلکې عمامه سید. عمامه لنګوټې ته وایي. دویم بعض علماو د عمامه قول هم کړی ده چې عمامه لفظ هم سیده چې ووایه، خو عمامه لفظ غلطه ده، دا درست نه ده، صحیح نه ده. نو عمامه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د سنتو څخه دی.
او دا ابتدا د امامې د کم وخت څخه را شروع ده. علما فرمایي چې کله آدم علیه السلام د جنت څخه راکښته سو مځکې طرف ته په سبب د هغه ګناه سره جبرائیل علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام په سر باندې لنګوټه وتړله. بل قول دا دی چې ذوالقرنین پیغمبرو رسول د الله تعالی په دې کې د علماو مختلف اقاویل دي، قولونه دي. بعض دا قرن په پښتو کې شکر ته وایي، په عربي کې ورته قرن وایي. بادشاو ذوالقرنین قرآن عظیم الشان کې هم ذکر راځي. ذوالقرنین ته ذوالقرنین ولې وایي د دې وجه علما په تفاسیرو کې ډېر ذکر کوي. دا وجه هم ستا چې د ذوالقرنین سره علم ظاهر مو، یعنی په ظاهر د شریعت باندې هم خبرو مولاو، او په باطن د شریعت باندې هم خبرو صوفیو، یعنی هم صوفیو هم متشرع و عالم په شریعت سره. نو یو اړخ ته چې وګورې چې دی صوفي ده، نو دا یو قرن د یو شاخ دی. او کله چې دویم طرف ته وګورئ چې دی عالم دی او متشرع دی، دا دویم شاخ ده. نو ځکه ورته ذوالقرنین وایي چې صاحب د دوه شکرونو. د شکرونو مطلب دا ده چې صاحب د دوه علمونو، چې یو علم ظاهر ده او بل علم باطن ده. د دې وجه هم دا ده چې انسان سره دوه علمونه وي، نو بیا مخته هر فساد مقابله کولی سي، مخته انسانانو اصلاح کولی سي، ورنه نسي کولی. ځکه د انسان کې قوت نه وي. لکه غوا غویی چې کله یو شکر ولري نو هغه کې دومره طاقت نه وي، او چې کله دوه شکرونه ولري نو په ده کې زور ډیري چې هر څه ته سر بند کړي نو هغه شی بیا مخته وړلی سي، ختمولی سي. بعض علما وایي چې ذوالقرنین ته ذوالقرنین ځکه وایي چې د ده په سر کې کوچني کوچني شکرونه وه. نو د بنا پر دغه تفسیر باندې علما وایي چې د دې خپل د شکرونو د پټولو لپاره عمامه په سر کړې وه، عمامه یې وه. او دغه شان حدیث شریف کې راځي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من اعتم فله بكل کوره حسنه. چا چې لنګوټه وتړله، هر ول چې دغه انسان پیچي، په هر ول باندې د انسان ته نیکی ملاویږي، په هر ول باندې د لنګوټې. او چې کله په هر ول باندې د لنګوټې انسان ته نیکی ملاویږي، نو د هر ول د خلاصېدو سره د انسان څخه یوه ګناه هم ختمیږي او معافیږي. دا فضایل. قرآن عظیم الشان کې د طالوت او د جالوت واقعه ډېره مشهوره ده. د مسلمانانو د خوا چې کم د امیر د ټاکل کېدلو خبره رامنځته سوله، په هغه ټیم کې داسې څوک نه و چې د کفارو سره جنګ کړی وی، قتال یې کړی وی. نو هر یو به ویل چې یاره زه امیر یم، هر یو به دا خواهش کوي چې زه د جنګ مشري وکم. مسلمانانو ته الله تعالی جل جلاله په الهام کې دا ور وښودل چې کم بقیه دی را پاته سوی شی د مخکني پیغمبرانو د چا سره چې موجودو، هغه به ستاسو مشر وي. علما فرمایي چې په هغه کې صندوق خو پیژنئ. صندوق الله تعالی فرمایي چې دا صندوق کې کمال څه شی و، وی فیه سکینة من ربکم. په دا صندوق کې اطمینان او آرام د الله رب العالمین د جانبه و تاسو ته وو. یعنی که دا صندوق د هر چا سره وو، هغه اطمینان او آرام حاصلوي په جانب مقابل باندې. عمومي خبرم ده چې کم انسانان زړور وي په جنگ کې، د هغوی اصل وجه دایي چې دوی اطمینان ډیر لري، آرام ډیر لري، سکینه لري. نو چې کله هر پارټي سکینه، اطمینان او آرام ډیر ولري، نو هغه کامیابیږي ډیر. او کم انسان چې وبېرېده، په هغه باندې خوف طاری سو،
هغه پر رژدېدو باندې سو لاسونه پښې ورژدېده بیا هغه د قتال او د جنګ نه دی نو ځکه الله تعالی فرمایي چې په دې صندوق کې تبرکات د پیغمبرانو دی په دې تبرکات باندې فائدہ څه ده فيه سکینة من ربکم دا یو سکینه ده دا یو اطمینان دی دا یو آرام دی په دې کې د تبرک خبره مراله او بل وبقیة مما ترک آل موسی و آل هارون دلته آل په معنا سره د نفس دی او هغه اشیاء چې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام څخه راپاتې ده هغه په دې صندوق کې موجود دی اوس د موسی علیه السلام څخه څه شی پاته وه د موسی علیه السلام مبارک څخه عصا وه د موسی علیه السلام امسا هم سنت ده او دویم د موسی علیه السلام مصلا و مسله وه جای نماز دا په دې صندوق کې و یو او د هارون علیه السلام بیا تبرک څه شو په دغه صندوق کې علما فرمایي چې عمامه وه د هارون علیه السلام او دغه رقم مصلا وه عمامه د هارون علیه السلام یعنی د هارون علیه السلام لنګوټه په دغه صندوق کې موجود مطلب دا ده چې هارون علیه السلام هم هغه همیشه عمامه ګرځوله او خلک د تبرک دپاره دا ایښو په صندوق کې دا صندوق ورسره پاته سوی په میراث کې علماء کرام فرمایي د بعض علماو اقوال دا ده چې العمامة سنة مؤکدة عمامه سنت مؤکد ده لنګوټه سنت مؤکد ده یعنی په ټینګه باندې سنت ده لم یترکها الصلحاء نیکان خلک په ټوله زندگی کې نه پرېږدي نه یې لکوي دا د فقهاو اقوال دي بل فقها فرمایي چې العمامة سنة المسلمین حدیث شریف کې راځي عمامه او لنګوټه دا د مسلمانانو لپاره سنت دی طریقه ده بل ځای کې راځي چې العمامة سنة الاسلام یو مسلمانان دي یو اسلام ده نو عمامه او لنګوټه دا د اسلام دپاره سنت ده سنت معنا طریقه ده هغه طریقه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه را روانه بل یو عجیب اثر دی یو سړی حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما تراغی ورته وایي چې هل العمامة سنه آیا لنګوټه سنت ده استفتار ځینې کوي سوال ځینې کوي استفتاء ځینې کوي چې آیا لنګوټه سنت ده که نه ده یعنی تاسو هم فتوا راکوئ ستاسو په نظر باندې څه ده ولې ځکه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما داسې شخصیت چې د احادیثو حافظ هم خو ورسره بیا فقیه هم فقاهت هم درلودي او دغه دوه کمالونه چې په هر انسان کې جمع سي هغه ډېر با کمال انسان وي چې فقاهت هم لري فقیه هم وي مفتی هم وي ورسره سره بیا حافظ الحدیث هم وي د حدیثو حفظ هم لري دا سړی ډېر با کماله دی نو عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي چې نعم بالکل لنګوټه عمامه دا سنت ده دا روایت چا ذکر کړی ده بدر الدین عینی رحم الله په خپل هغه شرح کې د امام بخاري رحم الله بل حدیث کې عجیب حدیث ته رسول الله مبارک فرمایي چې العمائم تیجان العرب لنګوټې دا د عربو تاجونه دي لنګوټې د عربو تاجونه دي لکه په تاج باندې چې انسان ښایسته کیږي په تاج باندې په انسان باندې ښکلا راځي په تاج باندې د انسان په عزت کې افزایش راځي ډیروالی راځي نو دغه رقم په لنګوټه باندې هم د انسان د عزت افزایش راځي او غټوالی راځي حدیث شریف کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې فاذا وضعوا عزهم چې کله د عربو خپل لنګوټې پرېښولې خپل لنګوټې کښېښولې الله رب العالمین به د دوی عزت هم ږدي وي عزت به هم ختموي ځکه دا لنګوټه د عزت ده
په عامه معاشره کې چې د یو چا لنګوټه پر سر وي عام مسلمانان هغه ته ډېر د غټ انسان په سترګه ګوري، هغه ته ډېر احترام کوي، هغه ته عزت کوي، د قاري صاحب یا د مولوي صاحب په نوم باندې یا د حاجي صاحب په نوم باندې رابولي. خو دا عزت ته که نه، دا عزت چا ته دی؟ ځکه دا عزت دا انسان ته ورکول کیږي چې دی هغه طریقه او هغه سنت باندې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روان، چې کومه طریقه کم طرز العمل د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په مغه باندې روان. بل حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي علیکم بالعمائم فانها سیم الملائکه. اے صحابو اے زما امتیانو په تاسو باندې لازمه ده چې تاسو لنګوټه پر سر کړئ، عمامه وتړئ. ولې؟ ځکه وجم وایي چې دا لنګوټه دا د ملایکو نشانی ده. په جنگ بدر کې د احد په جنگ کې چې کله ملایکه را کښته سو د اسمان د طرف اول 2000 بیا 3000 بیا 15000 ملایک چې را کښته سولې، ټول مفسرین علیهم الرحمه فرمایي چې د ټولو ملایکو لنګوټې پر سر وې. په رنګونو کې بیا د علماو اختلاف دی، بعضې وایي تور رنګ و بعضې وایي ژړ رنګ و صفرا. نو ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې په تاسو باندې لازمه ده ای امتیانو ای صحابو چې تاسو لنګوټې پر سر کړي. دلته په اصول کې یو قانون ده چې کله علا لفظ راځي دا د الزام دپاره علیکم، د دې مطلب دا ده چې الزمو علیکم، زه په تاسو باندې دا خبره لازموم چې تاسو لنګوټې پر سر کوي. بل وارخوها خلف ظهورکم. اوس په دې کې هم اختلاف دی، دا عزبه نه ده، دا شمله دا هم سنت ده. د دې کې مختلف علما اقوال لري. بعض علما وایي چې راسته طرف ته دا لنګوټه شمله دا راسته طرف ته دی وزړول سي، په دې خاطر چې دا راسته طرف دی الله تعالی جل جلاله په هر شي کې راسته طرف خوشوي. نو لہذا چې اودس کې اول به راسته طرف لاس به پرېوي، او چې کله پښه پرېوي هم به اول راسته پښه به پرېوي، چې کله لنګوټه کې شمله پرېږدي نو هم به راسته طرف ته به پرېږدي. بعض علما بیا وایي چې یا دا لنګوټې شمله دا په چپ طرف باندې راوځړوه. د دې وجه دا ده چې په دې لنګوټې په دې شمله باندې برکت د الله رب العالمین د خوا، رحمتونه د الله رب العالمین د خوا نازلیږي. نو فلهذا دغه لنګوټه ستا د بدن د چپې په حصې په طرف باندې چې کله را زوړندوي را زړېدلی وي نو دې طرف ته ستا زړه دی، نو ستا زړه به د الله رب العالمین په انواراتو منور سي. دا وجه علما فرمایي. بعض علما وایي چې یا احادیثو کې هم ډېر راځي چې په مابین د وژو کې چې مابین د وژو کې شا طرف دا خواته چې شمله رایلوي دا سنت ده. خو زما په نظر باندې د هر چا خپل ذوق دی. که د چا ذوق وي د وژو منځ کې شمله رایله کې دا هم صحیح ده، هېڅ بدي نسته. که څوک غواړي چپه طرف ته دې رایله کې چې دا شمله د ده په زړه برابرېږي او د دې زړه د الله رب العالمین په انواراتو منور سي، د ګناهونو څخه بچاو سي، دا هم ښه خبره ده. که د چا ذوق داسې وي چې هغه راسته طرف خوښي، ځکه ان الله یحب التیامن، الله تعالی ته په هر شي کې راسته شیان خوند ورکوي، حتی التنعل والترجل. نبی علیہ السلام حدیث دی، نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی ته راسته طرف شی ډېر خوند ورکوي، حتی التنعل والترجل. ژر چې ژمنځی لا به هم د راسته طرف څخه به شروع کوي، اول به دا راسته خوا ژمنځی بیا به چپه خوا ژمنځی، او چې کله څپلۍ په پښو کوي بوټ په پښو کوي نو اول به راسته پښه چې دی هغه به بوټ به داخلوي بیا به چپه طرف. نو ځکه په دې حدیث باندې که څوک عمل کوي هم صحیح خبره ده، یعنی د هر چا د خپل د ذوق مطابق چې کم عمل کوي دا صحیح ده، بدي په یوه کې نسته. خو ښه خبره تر ټولو دا ده چې د وژو په مابینځ کې رایلی. دغه شانته علما کرام فرمایي خصوصا هغه کسانو دپاره چې هغه امام یې او لنګوټی نه پر سر. په دې مرض باندې ډېر خلک مبتلا دي، امامان یې لنګوټی نه پر سر. پخوا خلکو به ویله دا سپین خلک به قصې کولې چې یاره په فلاني کلي کې یو سړی ناسنته دی،
مشته لمونځونه راکوئ خلک به داسې سترګې به یې راوایستلې چې ناسنته دی مشته لمونځ راکوي یعنې ختنه سوی نه دی مشته لمونځ راکوي دا څنګه سړی و په پوره کلي کې په پوره علاقه کې یو ویر خپور و چې دا څنګه ناسنت سړی ته وګوره او مشته لمونځ راکوي او اوس خو چې دی لنګوټۍ نی پر سر خو لنګوټه هم سنت ده دا خو هم ناسنت ولې مخته کوي لمانځه دپاره مستقل طور امام سړی هغه جوړول چې هغه لنګوټه نه پر سر باندې علما کرام فرمایي چې هغه مکروه دی لمونځ د ده پسې کول یو عام انسانان دي هغه به ضروریات لري د هغه دپاره هم ښه خبره دا ده چې لنګوټه پر سر کړي که یې نسي کولی یا مجبوري ده د امام دپاره خو ډېر لازمي ده امام به باید لنګوټه ولري ځکه امام هغه چاته ویل کیږي چې هغه تر مقتدیانو کم از کم په عمل کې لږ مخته وي نو چې امام داسې وي چې هغه په تر نو پورې لړلی ده نو د مقتدیانو به څه حال وباسي نو ځکه علما کرام فرمایي چې تکره الصلاة حاصرا او چې کومه دا د موږ تاسو عامه اصطلاح کې چې ورته جالۍ خولۍ وایو په دې باندې چې لمونځ کوي د دې او د حاصر په منځ کې هیڅ فرق نشته په دې کې د مختلفو علماو اقاویل سته ما خپل مسجد کې هلته په کوټه کې هم دغه لګولی و دا جالۍ خولۍ وې چې کله مې دا فتوا ولیده دغه بعد مې بیا هغه ایسته کړه دا بل سختې خولۍ پر سر کول مقتدیانو ته مال شروع کړي دغه وجه دا وه چې په دې باندې لمونځ مکروه کېږي د جالۍ خولۍ او د لږ سر لمونځ هېڅ فرق نشته نو بهترینه خبره دا ده چې انسان لنګوټه پر سر کړي که لنګوټه نسي پر سر اولی تکلیف یې ورته نو بیا د هغه خولۍ پر سر کړي چې هغه جالۍ نه وي بې جالۍ خولۍ دی پر سر کړي هېڅ خبره نه ده چې کله عام طور د یو چا پر سر باندې درد وي یو چا ته تکلیف وي یو مریضي لري نیسي پر سر اولی پروانه کې عام وخت کې د جالۍ پر سر کې خو د لمانځه پر ټیم باندې د ځان سره داسې یو کلکه خولۍ راوړي چې هغه جالۍ والا نه هغه سره د لمونځو کې بیا چې د باندې وتې هغه دی بیا بدل کړي دا خو اسانه خبره ده د هر شي دپاره خپل حل سته که نه دغه شانته علما کرام فرمایي چې تکره الصلاة حاصرا په لږ سر باندې لمونځ کول دا مکروه ده اوس په دې کې علما بیا مختلف اقوال لري چې مکروه کله ذکر سي نو آیا د دې مکروه څخه مکروه تحریمي مراده ده او که مکروه تنزیهي مراد بعض علما دې طرف ته ذهاب کوي زور دې طرف ته لګوي چې مکروه ذکر سي نو د هغه څخه مکروه تحریمي مراده ده بعض علما بیا دې طرف ته زور کوي چې هغه مکروه تنزیهي مراده ده نو په دې اړه به کار نه لرو مخته به ځو دغه شانته دا هم په هغه صورت کې دا هم په هغه ټیم کې چې تکاهلن و تساهلن وي تکاسل په طور یعنی انسان د سستی په خاطر باندې یو وخت کې یو وار دغسې وسو در سره ناپام هغه پروا نه کوي هر وار عمومي طور چې د زندگی طرز العمل دا وګرځي دا ښه طریقه بیا مکروه ده فتاوا عالمگیری کې دا مسله مذکوره ده څوک یې کتلی شي بل حدیث شریف کې راځي رسول الله مبارک فرمایي چې اعتموا تزدادوا حلما تاسو لنګوټه پر سر کوئ نو ستاسو عزت او ستاسو وقار او ستاسو حلم او ستاسو بردباري به زیاتې شي دا د رسول الله مبارک امر دی اعتموا بل حدیث کې نبی حضرت سالم فرمایي چې زه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته ملاقات ته ورغلم ما ته ویل چې یا بنی ای زما زویه اعتم لنګوټه پر سر کا د لنګوټې د په سر کېدو وجه څه ده ستا وقار به زیات سي ستا عزت به زیات سي ستا حلم به زیات سي ستا بردباري به زیات سي ولې ځکه د یو انسان چې لنګوټه پر سر وي هغه ګناه نسي کولی ګناه څنګه نسي کولی ځکه که چیرې یو ګناه ته برابر سي نو هغه ګناه چې په جانبینو باندې کیږي ستا جانب مقابل دې ته ځنډ نشه کوي چې ستا سره ګناه وکړي ستا څخه شرمیږي ستا د لنګوټې څخه شرمیږي او که چیرې دا و چې تا په خپله شخصي ګناه کوله نو کم از کم د لنګوټې څخه به تا ته شرم درځي نو ته به دا ګناه نه کوې بل که ته د یو چا سره جنګ کوې جنجال کوې هغه به ستا سره جنجال نه کوي ستا د لنګوټې څخه به شرمیږي نو ته د دې لوی فتنې او د دې لوی مصیبت څخه بچاو سولې یا به ته نه کوې
د لنګوټې په خاطر هم د لوی فتنې څخه بچاو سولې. په دې کې ډېرې لوی فایدې دي. نو ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې ستاسو عزت او ستاسو وقار په دې کې دی چې باید تاسو لنګوټه په سر کړي. او اوس بیا نوي لنګوټې راغلي دي، که تاسو لیدلي بعضې خلک یې په سر کوي لکه ګلماله کړي چې شوی لنګوټې یې ګرځوي. دا د لنګوټې پر ځای نه دی. تر هغو چې خولۍ پر سر کې شري هغه لنګوټه نه ده. ګردي مصریان یې اغوندي په سر باندې، هم تاسو به لیدلي، نو هغه د لنګوټې پر ځای باندې نه ده. بل حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي چې اعتموا فإن العمام یا فإن العمائم سماء المسلمین. نبی علیه السلام صحابو ته وایي چې صحابو تاسو لنګوټې پر سر کې، ځکه دا لنګوټه دا د مسلمانانو علامه ده.